سيدنا محمد وبارك وسلم عليه وبسند المتصل مني إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا أبو عوانة قال حدثنا موسى بن أبي عائشة قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة وكان مما يحرك شفتيه فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما فأنا أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما وقال سعيد أنا أحركهما كما رأيت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه قال جمعه لك صدرك وتقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه قال فاستمع له وأنصت ثم إن علينا بيانه ثم إن علينا أن تقرأه فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبرائيل عليه الصلاة والسلام استمع فإذا انطلق جبرائيل عليه السلام قرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما قرأه. موسى ابن اسماعیل تبوسکی د امام بخاری د ثقات و راویانو د جملې نه ده. د په باب کې د یحیی ابن معین او د یو عجب واقع راغلی. یحیی ابن معین چې هغه هم د نقاد او د احادیثو د جملې نه ده، یو ورځ د تویی چې ته یو روایت د صدیق اکبر د غار واقعه چې د نبی علی السلام سره تیر کړي د ذکر کوي چې حدثنا حنات عن فلان عن فلان عن ابي بکر. دا خبره ما ته د شاګردانو نن نه دا اوریدلې د تا د کتاب په مابین کې مم نه دلیدلې د کتاب په بیاض لیکل ده. یو ورته نو څه مطلب وای زه پښتنه کم خو ناراضه کیږم بنه ته قسم وکړه چې تا د حمام نه د حدیث په خپل اوریدلې. یو ورته ته یو روایت چې شل زره روایت تا د مان نقل کړي دي که په دا شل زره روایتو کې زه صادق یم نو په دا یو روایت کې تا ته بیا په کار نه ده چې ته د ما په یو روایت کې شک کوې او کنه چې یو ورځ دروغجن درته معلومیږم بیا خو د ما ټول روایت هغه وغورځوه قابل د حجت بیا یو هم نه دی. او بیا هغه ورته وی د هغه د ښځې نوم بره ده چې بره دې په درې طلاقه وي کده به د هغه نه نه یې اورېدلی خو قسم د که دغه نه بعد زه یې تا سره خبر یم وکړم. خو وایي هغه علماو چې د حدیثو خدمت کړی دا خفګانونه د استادانو یې برداشت کول. ګورې مخکې موږ تاسو مقدمه د مسلم کې ویل دا خو دفاع عن الدین ده. په دغه حیثیت خو جرح او حقوق دغه شیانو کې سړی نه واقع کیږي. حقوقو کې خو د تحقیر په نیت باندې چې بیان کوي، غیبت چې د تحقیر په نیت باندې وي نو دا چې د استاد په روایت کې د یو محدث او هغه محدث دا جمع کړی ده چې زه به صحیح حدیث ځان ته معلوموم، د راویانو حال به ځان ته معلوموم، چې د یو چا په روایت کې شک شو د هغه نه تاکیدن پوښتنه ونه کړي دغسې چې شمپوشي وکړي شک پاتې شي بیا هغه کوم مقصد چې و چې دفاع عن الدین و هغه مقصد حاصل شو نو دا معنا چې دی بې ادبي مطلب نه وه. نو که استاد خفه شوی په داسې شي خفه شوی چې لایق د خفګان نه و نو ځکه یې پروانه درلودې. دا روایت نقل کوي د ابو عوانه نه چې نوم یې وضاح ده، دا هم د ثقه علماو د جملې نه ده. روایت نقل کوي د موسی ابن ابي عائشه نه چې دا هم د رجالو د صحیح ستو نه ده ثقه ده. روایت نقل کوي د سعید ابن جبیر نه. سعید ابن جبیر د ده په عظمت شان د علم فقاهات ورع تقوا دغه ټولو باندې اتفاق ده. مخکې موږ تاسو قصه کړې وه حجاج ظالم چې دی شهید کو د شهادت نه بعد یې سر کلمه شروع کړه خو ده هلته الله ته دعا وکړه چې ربي کریمه د ما نه بعد په بل چا باندې بیا دی ظالم قادر نه کې. څو ورځې بعد بیا حجاج مړ شو. دا روایت نقل کوي د حضرت سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نه. حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په شعب د ابي طالب کې چې حضرت نبی علیه السلام خاندان محاصره و په هغه ځای کې د هجرت نه مخکې 3 کاله د ولادت شوی ده.
دا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما بیا د 1 کلو په عمر په طائف کې وفات شوی، دفن شوی هم حالت طائف کې ده چې په آخر عمر کې نابینا و. دا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو د عبادله 40 ده، 4 امزول تقریبا عبداللهګان په صحابو کې چې د دې نظر به یو بیا به خلکو ویل دا مسله د عبادله 40 ده. حضرت عبدالله ابن عباس، حضرت عبدالله ابن عمر، حضرت عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنهم دغه کې خو اتفاق ده. دا درې په دا څلرم کې څوک وی چې حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه تر مراده، څوک نه عبدالله ابن عمرو ابن عاص. مختار دا چې عبدالله ابن عمرو ابن عاص مراده، ولی حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه خو په مشرانو صحابه کې و، او د حضرت عثمان ذینورین رضی الله عنه په دور کې وفات شو. دغه 4 سره کشران صحابه و، او بیا وروسته چې مشران صحابه اکثره وفات و، دی 4 سره تر ډیره وخت ژوندي پاتې و. نو د تابعینو کې خدای ذاتي مشران شو صحابه و. بیا به چې د دې نظر په کومه خبره کې سره شریکو نو ویل به چې دا مسله د عبادله 40 ده. دا حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما دا د مکثرینو د جملې نه ده. 1460 روایت دنه نقل دي چې 95 روایت په یو کې متفق علیه دی، بخاری نقل کړي، مسلم او په 100 روایت باندې بخاری متفرد ده چې بخاری د دنه نقل کړي دي، په یغه کې شته په مسلم کې نشته، او په 90 روایت باندې مسلم متفرد ده چې په مسلم کې شته په بخاری کې نشته. دا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما چې د حضرت پیغمبر علیه السلام خدمت کړی، حضرت پیغمبر علیه السلام سره ادب کړی، نو حضرت پیغمبر علیه السلام تر خوشاله شوی او په غي کې کله کړی. خدای نه متعالی اللهم فقهه فی الدین وعلمه التأویل، الله دته په دین کې فقاهت او پوهی نصیب کړي. خدای د قران عظیم شان په تاویل علم ورکړي. د دغه وجنه په دغه امت کې د حبر او د بحر القاب لري. حبر الامت بحر العلوم، دریاب د علم. ځکه د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا مبارکه و. رئیس المفسرین مقام لري. اکثره مفسرینو چې تفاسیر کړي دي د دې تفسیر نه اخذ کړی ده. دا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما د حضرت پیغمبر علیه السلام د وحی د تکلیف ابتدایي مرحله ذکر کړي، او دا خبره د دغه آیات په شان نزول کې چې لا تحرک به لسانک، د مفسر د کنه چې دا آیات څو وخت نازل شو. نو دی وی چې حضرت پیغمبر علیه السلام د قرآن عظیم شان نه ډیر مشقت برداشت کوه، او د به خپل شونډې مبارک ډیرې خورولې. ابن عباس رضی الله عنه وی شاګرد ته حضرت سعید ابن جبیر ته، زه د خپل شونډې تا ته اوس خوروم لکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خورولې. سعید ابن جبیر بیا چې خپل شاګرد ته دغه بیان کوي، هغه بیا د خپل شاګرد ته موسی ابن ابي عائشه ته وی زه تا ته خپل شونډې خوروم لکه ما چې حضرت ابن عباس رضی الله عنه لیدلی چې خورولې. حضرت ابن عباس داسې نه وی لکه ما چې نبی علیه السلام لیدلی. او حضرت سعید ابن جبیر خپل شاګرد ته زه داسې شونډې درته خوروم لکه حضرت ابن عباس رضی الله عنه چې ما لیدلی. دغه نکته ده. حضرت ابن عباس رضی الله عنهما چې د نبی علیه السلام د شونډو کیفیت ذکر کوي، دا خو دغه اول وخت واحد نزول حال و. په هغه وخت کې ابن عباس رضی الله عنهما پیدا و، د خو د نبوت په 10 کال پیدا شو. نو د خپل چشمدید حال نه ده، نو بیا څنګه بیانې؟ نو بیان او معلومیږي چې د بل صحابي نه اوریدلی. نو دا حدیث ته مرسل د صحابه ویل کېږي، هغه صحابي په منځ کې پرېښی ده او مراسل د صحابه حجت دي. او دا امکان هم شته چې کله دا خپله د واتو 9 کلو شوی پیغمبر علیه السلام نه پوښتنه کړي، هغه د په خپله دا کیفیت ورته بیان کړي، خو غالبا دا په هغه وخت کې پیدا نه و چې هغه واقعه ده. اما سعید ابن جبیر خو ابن عباس ولې چې سترګې شونډې ورته خورولې، دی هغه د خپل لیدلی حال بیا ورته ذکر کوي. او دغه سلسله تر ډیرو پورې جاری وه. هر استاد به شاګرد ته
دغه حدیث مبارک تشریح چې کړه نو د خپل شونډې خورولې ورته چې داسې شونډې خورولې. دا حدیث مشهور و په مسلسل بتحریک شفتین. هر حدیث کې چې یو سلسله جاری وي نو هغه ته مسلسل ویل کېږي. خو دا تر یو وخته پورې و، بیا دا تسلسل کې انقطاع راغله. بیا نورو استادانو دغه عمل پرېښی، د خپلو شاګردانو ته هغه شونډې په هغه طریقه بیا نه دي خورولې. ولې شونډې خورولې حضرت نبی علیه الصلاة والسلام ډېرې؟ ځکه چې دی په دغه ډارېدو چې داسې نه چې د قرآن عظیم شان کوم آیت چې جبرائیل امین ما ته تلاوت کوي هغه د ما نه تیر شي او یاد مې نه شي، بیا به په قرآن کې خلل پیدا شي. نو یک وخت اورېدل، زده کول، یادول، نور به وجوه دې ته هغه پسې ذکر کوو، دا ټول و. نو الله تعالی آیتونه مبارکه نازل کړه، لا تحرک به لسانک لتعجل به. ته خپلې شونډې د قرآن عظیم شان په تلاوت مه خوروه د جبرائیل امین سره ګډې چې ته تلې وار کوې چې زه یاد کړم. ته که ډارېږي چې رانه ویر به شي، نه مه ډارېږه. ان علینا جمعه قرآنه، د دغه قرآن عظیم شان جمع کول د تا په سینه کې په موږ باندې دي. بیا تا ته په دغه تلاوت قدرت درکول دا هم په موږ باندې دي. بیا د دغه قرآن عظیم شان د مشکلو ځایو، د مجملو ځایو توضیح او بیان هم په موږ ده چې هغه هم بیا موږ علم درکوو. نو لہذا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، چې موږ یې کله تا ته تلاوت کوو الله تعالی نسبت ځان ته وکړه، ځکه اصل خو قرآن عظیم شان د الله تعالی کلام ده، خو جبرائیل امین په منځ کې یوه واسطه ده چې موږ یې تا ته تلاوت کوو په ژبه د جبرائیل امین باندې. نو غوږ نیسه. فاتبع قرآنه، فاتبع څه معنی؟ استبع وانصت. ابن عباس رضی الله عنه یې کوي چپ شه او غوږ ونیسه. د دې نه بعد چې ربي کریم ذمه ورته واخیسته حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې جبرائیل علیه السلام به وحی شروع کړه ده به غوږ ونیو. چې کله به وحی منقطع شوه بیا به د دستي شروع که په هغه ترتیب په زور و زیر په هغه حرکت و اعراب بیا یادو چې په کوم طریقه باندې حضرت جبرائیل امین درته ښوولی و. او شبیر احمد عثماني رحمه الله وی چې دا یو لویه معجزه ده چې په یوه وار اورېدلو که نیم صورت و که ټول صورت و دا ټول هغسې مرتب یادېدن. دا تر دغه ځایه پورې د دغه آیت مبارکه د شان نزول په متعلق کې خبره. اوس بیرته راځو عبارت ته. حضرت ابن عباس رضی الله عنه د دې آیت مبارکه په تفسیر کې چې لا تحرک به لسانک لتعجل به وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يعالج من التنزيل شدة. و پیغمبر علیه السلام چې د برداشت کوو د قرآن عظیم شان نه تکلیف. ولې تکلیف برداشت کوو؟ په نبی علیه السلام ولې تکلیف ورو؟ یو د قرآن عظیم شان خپل ثقالت، انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. رب کریم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. یو د قرآن عظیم شان خپل وزن ثقالت. یو دوم ملاقات خلاف الجنس و. نبی علیه الصلاة والسلام بشر ده، حضرت جبرائیل علیه السلام ملک ده. د خلاف الجنس ملاقات ولو که ډیر معلوف او معنوس وي هم انسان متاثره کیږي. د خلاف الجنس چې سړی د پیریانو سره ملګرتیا هم ولري خو چې احساس درته راغی چې اوس پیری راننوت ویښتان به دې زیږه کیږي. نو د خلاف الجنس ملاقاتو چې حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام و. دوه دریم حضرت جبرائیل علیه الصلاة والسلام قرآن عظیم شان درته ویلی، نبی علیه السلام متصل ورسره ویلی. یو په دا اتصال کې ډیر مشقت په ده باندې موږ تاسې د عرف او د تجربې د نگاه نه یو حافظ د قرآن وي، بل قرآن په ناظرم نه وی ویلی. د
د حافظ چې تلاوت کوي دغه سره تیز دغه څوک چې قرآن په ناظره هم نه ویلی شي برابر. شاګردم که حافظ وي استازم حافظ وي په دور کې مشکلات نه پیدا کیږي. جبرائیل علیه السلام وحی ورته راوړي، نبی علیه السلام تر تروسه دغه ټکي بیخي اورېدلی نه. اوس نو په یو وار اورېدل، زده کول، یادول ټول راتله. د دغې وجې نه په حضرت پیغمبر علیه السلام باندې ثقالت و. بل طرف ته حضرت جبرائیل علیه السلام ملائکه ده، نوری محض ده. نبی علیه السلام اگر که د روح او باطن په لحاظ نور ده، خو د قالب په لحاظ خو بشر ده. اوس نو چا کې چې لطافت وي، نور خو لطیف ده، چا کې چې لطافت وي دغه د ژبې په حرکاتو کې تیزی وي، او چا کې چې کثافت وي هغه ژبه کې هغومره تیزی نه وي. اوس نو جبرائیل علیه السلام نور ده، تلاوت کوي په ډیر تیز طریقه باندې کوي. نبی علیه السلام نور و بشریت دواړه جمع دي. دا چې اوس دغه سره ځان برابري نو طبعا به په ده باندې مشقت راځي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې ده برداشت کوو د قرآن عظیم شان نه مشقت. وکانه و چې شی څوک ضمیر راجع ده د علاج ته چې په یعالجو کې ده، کوم مصدر ده، و دغه علاج د مشقت برداشت کول د څه وجې نه و؟ مما یحرک شفتیه، د ډیر خو حرکت شونډو نه. یا وکانه و پیغمبر علیه السلام مما یحرک شفتیه، مما دا مما یا په معنا د کثیر ما، لکه یو روایت کې راځي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان مما یقول لاصحابه من رأى منکم رؤیا فلیقصه. البته په یو حدیث کې په معنا د کثیرن ده. د نبی علیه السلام عادت مبارکه دا و سهار لمانځه نه بعد ده به پوښتنه کړه د صحابه مبارکینو نه چا هم که خوب لیدلی بیان دی کی. نو البته مما په معنا د کثیر ما، دلته بیا د مما په معنا د کثیر ما ده. دومه معنا یا مما په معنا د ربما، ربما بیا په متضاد معناو کې استعمالیږي، د تقلیل او د تکثیر د دواړو دپاره استعمالیږي. کرمانی خو بله معنا هم کړې ده چې د مین ابتدائیه ده. کان و د علاج دا مشقت ناشئا من تحریک شفتین، ما مستریه من بیانیه، ما مستریه د نو یحرکو په معنا د تحریک سره شي، او دا مشقت ناشی و من تحریک شفتین د خورولو د شفتینو نه. او څلورمه معنا کرمانی بله دا نقل کی چې ما په معنا د من ده، مما و نبی علیه السلام مما ممن دیغه خلکو د جملې نه و چې دم د قرائت په وخت کې شونډې خورولې، لیکن د اخرنۍ دواړه معناوې ډېرې ضعیفه دي. اصل اول دوه معناوې دي، په یغو کې مراجح اوله معنا ده چې په معنا د کثیره ما سره شي. پیغمبر علیه السلام شونډې مبارکې ډېرې خورولې او ډېرې مځکه وویلې چې خو جبرائیل علیه السلام تیز تلاوت کوه، ده دغسې تیز ورسره کوه چې تیز ورسره کوه نو خو هم شونډې زر زر خورولې. بیا ابن عباس رضی الله عنهما سعید ابن جبیر رضی الله عنه ته ویي زه تا ته شونډې خوروم لکه پیغمبر علیه السلام چې خورولې. او سعید خپل شاګرد ته بیا ویي زه تا ته خپلې شونډې خوروم لکه ما چې ابن عباس رضی الله عنهما لیدلی چې شونډې یې خورولې، شونډې یې ورته وخورولې. الله تعالی حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ویي چې دا آیتونه نازل کړه لا تحرک به لسانک، ته مه خوروه به په دغه قرآن عظیم شان باندې لسانک ژبه خپله لتعجل به چې ته تلې وار وکړې په ده باندې. اوس دې سوال واردېږي چې مخکې څه ویي چې حضرت نبی علیه السلام شونډې مبارکې ډېرې خورولې، کان مما یحرک شفتیه،
په آیات کې بیا آیات نازل شو چې په آیات نازل شو په آیات کې خو د شونډو خبره نه ده کړې چې شونډې مه خوروه په آیات کې خو د ژبې منع کړې ده د تکلیف د شونډو د خورولو نه و او آیات کې ممانعات د ژبې د خورولو نه راغی نو جواب دا ده چې دا دواړو ځای کې من باب الاکتفا ده څه معنی په حدیث کې اصلي مطلب دواړه جزو و چې د شونډې ډېرې خورولې ژبه یې ډېره خوروله په آیات کې مبارکت دواړو ممانعات ته چې شونډې هم ډېرې مه خوروه ژبه هم ډېره مه خوروه خو په حدیث کې په یو جز اکتفا وکړه چې شفتین په آیات کې په بل جز اکتفا وکړه چې لسان یا دوم جواب موږ انسان چې غږیږي د ده د غږېدا په وخت کې چې وینو حرکت د شونډو وینو د ژبې حرکت ژبه خو په خوله کې نه ده موږ ته نه معلومیږي اما الله تعالی په پټو رازو هم خبر ده که نه ده هغه د ننې په خوله کې ژبه ویني که نه ویني نو موږ ته شونډې لیدی کېدې جبرائیل علیه السلام سره به چې ده تلاوت که شونډې خورولې خو اصل خو ژبه وه الله تعالی د ژبې معنیت که ژبه مه خوروه دوه یا دریم جواب د شونډو خورول د ژبو د خورول سره لازم دي دا دواړو په مابین کې تلازم ده و چې د یوه نه ممانعت وکړي د بل نه ممانعت ده او یا اصل په قرائت کې ژبه ده دا شونډې او نور اعضا مخارج دای معین دي الله تعالی د اصل نه ممانعت وکړه چې ژبه مه خوروه او یا بل جواب مراد تحریک د فم ده د خولې ده خوله د مجموعه شونډو او د ژبې نه عبارت ده مطلب د الله تعالی حکمت دا ده منع کوي خوله مه کوروه د تلاوت په وخت کې لا تحرك به لسانك لتعجل به ولې ان علينا جمعه د جمعه تفسیر وقرآنه د قرآنه تفسیر اوس ابن عباس کوي ان علينا جمعه وقرآنه په موږ باندې د جمع د قرآن عظیم شان او تلاوت خدای څه وی قال ابن عباس وی جمعه لك صدرك جمعه لك صدرك مصدر یا ماضی د تا سینه به د تا دپاره د قرآن عظیم شان جمع کوي مجازي عقلی ده اسناد الى غیر ما انبت ربيع البقل انبت الله في الربيع البقل خو ربيع خو ظرف ده دلته هم الله تعالی جمع کوي فی صدرک په سینه د تا کې الله تعالی جمع کوي په سینه د تا کې بیا وی وقرآن دی قرآن معنی وتقرأه دا تفسیر دی قرآن ټکی دی پاره ده نو وروسته بیا اعتراض را روان دی هغه ته به ذاتي پام کوو ان علینا جمعه وقرآن جمعه جمع کوي به تا ته الله په سینه دی تا کې وقرآن الله تعالی به تا ته قدرت په تلاوت ترکي لہذا فاذا قرأناه فاتبع قرآنه چې کله موږ دا قرآن عظیم شان په ژبه د جبرائیل علیه السلام په تا باندې تلاوت کوو نو ته اتباع د قرآن کا ابن عباس دی اتباع معنا کوي فاستمع له وانصت غوږ کېږده او چپ شه په دوه الفاظو یې تفسیر وکړه فتبع فاستمع له وانصت دواړه ولې ذکر کړه ځکه استماع غوږ نیول انصات چپ کېدن دا دواړه علیحده نسبت عموم خصوص من وجه دی په مابین کې یا په یو تقدیر عموم خصوص مطلق ذکر کېږي کله یو سړی غلی وي خو غوږ یې نه یې نیولی خبرو دی استاذ ته خپل چورتونه وایي غلی دا غږیږي نه انصات شته خو استماع نشته کله په مجلس کې ناست څوک غږیږي د استخبارات والا یغه خبرې اوري خو د دې دپاره چا را باندې پوه نشي دی د بل سره خپله غږیږي
استماع نه وي خو انصات نه وي، استماع وي، چپ نه وي، غږیږي خپله، خو هلته یې هغه ته هم غوږ نیولی چې ودرېد دا څه وي چې هغه په ده پوه نه شي چې دا خو یې ما ته غوږ نیولی ده. چې دواړه یو د بل نه ګوښې راتلی شي نو دواړه یې مطالبه وکړه، دواړه مطابقه لکه اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، چې الله تعالی وی چې قرآن ویل کېږي غوږ هم ورته کېږدئ او چپ هم شئ. خو دلته ابن عباس رضی الله عنه د اتباع د لفظ تشریح په دغه دوه الفاظو وکړه، فاستمعوا له وانصت. د دغه نه د احنافو یوه بله مسله هم ثابته شوه. مسله وروسته موږ تاسو ته ترمذي شریف کې راځي چې مسله د قرائت خلف الامام ده، مقتدی به قرائت ویایي که به یې نه ویایي. هلته به اوږد بحث خو هلته کوو، خو یو د موږ د دلایلو نه چې موږ چې مقتدی به قرائت نه ویایي هغه دغه تفسیر د حضرت ابن عباس رضی الله عنه ده. ابن عباس رضی الله عنه د اتباع لفظ تشریح وکړه په استماع او انصات باندې، او هلته حدیث مبارک ده انما جعل الامام لیؤتم به، امام د دې لپاره مقرر ده چې د ده اتباع وشي. لیؤتم د ائتمام معنا د اتباع، او اتباع معنا د چې ده انصات او استماع. امام د دې لپاره ده چې د ده اتباع وشي، او د اتباع تفسیر ابن عباس په استماع او په انصات کوي چې غوږ کېږدي او چپ شي. نو لہذا امام د دې لپاره ده چې د به اتباع کیږي. نو چې امام قرات وي مقتدی به دواړه لفظ شیان په ځان کې راولي چې ام استماع ده ام انصات ده. هغه مدعم ثابت شوی دغه دلیل نه. فاذا قرانا فاتبع قرانا قال فاستمع له وانصت. خو کتاب تفسیر کې وروسته د ابن عباس رضی الله عنه نه دلته یو بل تفسیر راغلی ده، فاذا قراناه فاتبع قرانا فتبع قرآن ای فعمل به، عمل پکوا. دلته تعبیر بو که په استماع او په انصات، او الته بیا فعمل به وای هغه الته تفسیر په مقصد کړی. د استماع او د انصات نه مطلب چی ده؟ دا موږ چې علم ته استاد ته کینو 2 غنټې 4 غنټې وخت تیرو، خپل مجلسونه پرېږدو، صرف دا چې ما مطلب دا که دا زده کړه د عمل دپاره چې شی زده کړم عمل پې وکړم. اصل مقصد خو عمل ده که نه؟ علم وسیله ده د عمل دپاره، چونکې عمل موقوف په علم ده، نو ځکه اول علم په موږ ضرور ده. خو که علم وي او عمل نه وي که شجر بلا ثمر، بیا خو هغه څوک لایق په دې ده چې جاهل ورته ویلی شي، هغه ته خو بیا عالم نه ویلی کېږي. نو فتبع الته چې بیا تفسیر کړی دی چې فعمل به، وای هغه تفسیر بالمقصد کړی ده چې د علم د حصول نه د استماع او د انصات نه اصلي مقصد عمل کول دی چې په هغه باندې عمل وشي. فاستمع له وانصت ثم ان علينا بیانه. بیا په تفسیر کې دلته د ابن عباس بیا څه وی په موږ باندې د بیانه، یعنی ثم ان علينا ان تقراه، بیا په موږ د چې ته به قرات کوي. دغه خو د مخکې دی وقرآن ټکی تفسیر و، ان علينا جمعه وقرآن، قرآنه څه معنی وتقرأه. دلته بیرته بیا بیان دی، بیان تفسیر په دې سره کوي چې ان علينا ان تقرأه، دا خو تکرار ده. نو جواب دا ده چې په مخکې آیت کې چې قرآن تفسیر وتقرأه سره کړی ده، او د دغه بیانه تعبیر په تقرأه سره چې کړی، په دغه تقرأه کې فرق ده. یو وار قدرت په قرائت ته چې استاد ویي دا یې ورسره تیر کړي. موږ دا تلقین کوو، دغه د تلقین الفاظ د موږ سره عوام هم ویایي، خو 2 مرې تاسې په تیر کې چې ویلی شي نو هغه اول تقرأو نفس ویل، دوم تقرأو لاندې نقطه ورسره کې مرتن بعد اخرى، ته به بار بار تلاوت کوې. د څه نه چې صرف په دغه وخت کې به زه تا ته قدرت تر کوم چې ته یو وارې تلاوت کوی شي، یا هلته قدرت په قرائت ته، دلته تقرأه تعلیم ده د قرائت چې نورو خلکو ته به هم ورښوی شي. په موږ باندې دا بیان نورو ته به هم ته ورښوی شي. یا دریم تفسیر چې ادا کړی ده
یو د قرآن عظیم شان الفاظ دي، یو د قرآن عظیم شان معانی دي. الته د تقرؤون د الفاظ قرأت مراد ده، او دلته د بیان نه هغه تفسیر د معضلاتو د مشکلاتو د مجملاتو ده چې قرآن عظیم شان کې چې کوم مشکل ځای نه وي، مجمل ځای نه وي، سخت ځای نه وي، دیغه په بیان به موږ ته قدرت ترکو. اوس سوال واردېږي ثم خود تراخی دی پر راځي، ثم ان علینا بیانه لفظ مجمل مخکې نازل شوی د ثم معنا خدا ده وروسته به بیا زه تا ته قدرت ترکوم په تشریح او توضیح په بیانولو د مجملاتو باندې. نو تاخیر د تفصیل عن الخطاب جائز ده، تاخیر د بیان عن الخطاب جائز ده، خطاب مخکې وشو او بیان وروسته کیږي. نو جواب او یو تاخیر د بیان عن الحاجت ده، یو تاخیر د بیان عن الخطاب ده. موږ تاسو کاپیا یو کال ویایو، کال ته بیا دیغه تفسیر کو په جامع کې تاخیر راغی د بیان د خطاب نه کړه راغی. خو او چې حاجت پیدا شو اوس د تانه مطالبه وشي چې دا کار وکړه، په دغه وخت کې چې د تانه غوښتنه مطلب وي او لفظ مجمل درته وي بیان ونه کې عمل کېدی شي، دلته دغه تاخیر عن الحاجت نه جایز چې ته محتاج شو عمل ته دلته به خامخه بیان په دغه وخت کې کیږي. یو دا چې اجمالا مخکې بیان شوی مطالبه په یو وخت کې د تانه د عمل نه ده، کله چې بیا د تانه د عمل مطالبه کیږي اقیم الصلاة اتو زکات آیتونه راغلي دي، خو بیا وروسته نبی علیه الصلاة والسلام دغه تشریح موږ ته په خپل عمل او اقوال او افعال باندې کړي. فکان رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد ذلك او نبی علیه السلام پس له دینه چې د آیت مبارکه ورته نازل شو اذا اتاه جبرائیل، کله به چې د تراغه جبرائیل علیه الصلاة والسلام استمع نغوک به ورته وینیو، کله به چې جبرائیل علیه السلام لاړ بیا به نبی علیه السلام داسې تلاوت کوو لکه څرنګه چې جبرائیل علیه السلام تلاوت کوو. جبرائیل دا اول ځای ده چې د حضرت جبرائیل علیه السلام نوم راغی په دې کتاب کې. دا جبرائیل څه معنا؟ جبر وای په عبرانی ژبه په معنا د عبد، ایل په معنا د الله. نو جبرائیل معنا عبد الله، لکه میک په معنا د عبید، ایل په معنا د الله، میکائیل معنا عبید الله. جبرائیل علیه السلام معنا عبد الله او میکائیل علیه السلام معنا عبید الله. د نومو په باب کې جبرائیل علیه السلام، میکائیل علیه السلام، اسرافیل علیه السلام، عزرائیل علیه السلام نومونه موږ ته د شریعت نه راغلي. دا چې هغه په کومه ژبه دي او په څه معنا دي دا منصوصي نه دي، چیرې په آیاتو په حدیث کې نه دي ذکر شوي چې جبر په معنا د عبد، ایل په معنا د الله، یا میک په معنا د عبد، ایل په معنا د الله. خو علامه عینی وی یو وخت کې مې یو کتاب کوت، په کتاب کې مې په مطالعه کې دا ځای ولید، نو د مخکې اسلاف او علما او قول مې ولید، منصوصي خو ماته نه ده معلوم، خو په هغه کې مې ولید علامه عینی وی چې د جبرائیل نوم په مخکنیو کتابو کې مول نوم عبدالجلیل او کنیه ابوالفتوح، نوم عبدالجلیل او کنیه ابوالفتوح. دا هغه ملائکه چې حضرت آدم علیه السلام نه نیولې تر نبی علیه السلام انبیاو ته وحی راوړه، او اکثره عذابونه چې په مخکنیو امتو راغلي دي د په واسطه باندې راغلي دي. او میکائیل علیه السلام نوم عبدالرزاق، کنیه ابوالغنائم، بارانونو اورولو ډیپټي خدای پاک ورکړي. عبدالرزاق دیغه نوم مناسبت، نوم عبدالرزاق او کنیه ابوالغنائم. حضرت اسرافیل علیه السلام نوم عبدالخالق او کنیه ابوالمنافق، پاشپیلی کې دی پوکی. حضرت
اسرائیل علیه السلام نوم عبدالجبار، کنیا ابو یحیی. او بل خبر جبرائیل علیه السلام به چې کله راغی پیغمبر علیه السلام ته، پیغمبر علیه السلام به غوږ ورته وینیو چې لاړ بو بیا به د په یغه شکل تلاوت کوه. جبرائیل علیه السلام حضرت پیغمبر علیه السلام ته څو واره راغلی او مخکینی انبیاء ته څو واره راغلی. حضرت آدم علیه نبینا علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام 12 واره راغلی. حضرت ادریس علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام 4 واره راغلی. حضرت نوح علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام 50 واره راغلی. حضرت ابراهیم علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام 42 واره راغلی. حضرت موسی علیه نبینا علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام 400 واره راغلی. حضرت عیسی علیه نبینا علیه السلام ته جبرائیل علیه السلام 10 واره راغلی. پر نورو انبیاء سابقینو کې ډیر چې راغلی، ډیر ملاقات د موسی علیه السلام سره 400 واره. دوم نوح علیه السلام 50 واره. دریم ابراهیم علیه السلام 42 واره. نور آدم علیه السلام 12 واره. ادریس علیه السلام 4 واره. حضرت عیسی علیه السلام 10 واره. اما حضرت پیغمبر علیه السلام ته 40,000 واره راغلی ده. او مختم بیا موږ تاسو را روان ده د بیا ورته تر ډیر والے نه راځي 40,000 واره راغلی ده ورته، او بیا مې ډیر والے نه راځي. البته به ذکر کوو چې صحبت صالحینو کې دوام او کثرت پکار ده. نور تشریح بیا ان شاء الله ولعزیز په غزا کې وکړو، فائدہ به الته معلوم شي. تر دې ځای پورې حدیث مبارک پوره شو. ضمناً د دغه ځای خبره خو نه ده، د کتاب او تفسیر خبره، خو لږ یو خبره وکړو د دغه آیاتو د دغه سورت مبارکه په مابین کې رابط کې لږ خبره وکړو. دا آیتونه چې دا موږ لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه، د کوم سورت آیتونه دي؟ ګوره حافظانو، یو سورت صف بل یو سورت قیامه. د سورت قیامه آیتونه دي. اوس د سورت قیامه آیتونه چې دي، اولم د قیامت خبر دی، لا اقسم بیوم القیامه. وروستم بیا د آخرت خبرې دي. اولم د آخرت خبرې دي، وروستم د آخرت خبرې دي. په مابین کې د آیتونه راغله لا تحرک به لسانک لتعجل به. دغه د قیامت خبرو سره څه مناسبت ده؟ مخکیم د قیامت خبره، اخر کم د قیامت خبره، په مابین کې د آیتونه لا تحرک به لسانک لتعجل به. نو د دغه نه اسانه 2-3 جوابونه وکړو. یو جواب خدا ده چې دا ربط بین الصور یا ربط بین الآیات چې ذکر کیږي، دا اس یو استحسانا علما ذکر کوي. ربط چې غوښتل کیږي د بنده په کلام کې غوښتل کیږي. په دغه مجلس کې دا خبر په چی پورې وکړه، د بنده نه دا غوښتل کیږي. ولې د بندگانو علم قاصر ده، په ټولو امورو باندې محیط نه ده. د دې خبره کله د مقصد سره موافق وي کله ناموافق وي. نو ځکه مطالبه تر کیږي چې د دې خبرې او د خبرې په مابین کې د څه مناسبت ده. رب کریم خو عالم په ظواهر د امور او په باطن د امور باندې ده، هغه په ټولو مصالح باندې ده. دغه نه څوک پښتنه نشي کړای چې دا خبر دې په څه پورې وکړه. موږ علم نه لرو، به ربط نه ده، موږ علم نه لرو. نو ربط الله د آیاتو په منځ کې تناسب بیانول د امر ضروری نه ده. یو دوم دا ده، زه سبق وایم، حدیث شروع د بخاری شریف په مابین کې د یوې خبرې د تشریح دپاره یو څوک یو حرکت وکړي، زه د هغه د پوهولو دپاره یوه قصه بله پکې راوړم د خپل طالبي لکه بار بار زه کیسې درته پکې کم که نه کم. اوس دغه ناست د مجلس شرکا
اخو دیغه خبره پربت پیږي چې دا خبره په یغه خبر پورې ځکه وکړ چې خدا پلان کې طالب کتاب نه کوت کتاب ته نه کته ځکه یغه تور چې شړک شلوک مکو یا کتاب ته ګوره یا خان دی ما یادام کوي خو یو طالب لګیا دی لیکل کی د استاد دا خبره را روانه و د حدیث تشریح دای تر دغه ځای را رسولې په مابین کې دغه خبر چې د چا د تنبیه دی پاره وکړه هغه هم کې ولیکله ورسته بیرته حدیث ته خبره دي بیا هغه ولیکله دته او د سامعینو ته خرابت معلومیږي چې دا خبر خو په دغه پورې کړي لیکن کتاب ولیکل شو شرح چاپ شو اما په شرح کې به اما د کاتب دغه ځایونه پیدا کړي کډیر کنه کله د خلیفہ صاحبانو واقعیب کې لیکلي خو موږ وخت نو دواري چې تجدید نظر وکړو هغه خو د کتاب جز ګرځول نه یې په کار دغه ځای سره څه مناسبت نور علما به مو کتابو باندې جرح کوي چې اوس دغه څه به رابطه خبر ورسره کړي دغه ځای سره څه لیکوال کاتب خو باید رابط ته متوجه شي د خبرې دغه خبر خو که ذکر کوي په حاشیه او په نکته کې هسې د یو تنبیه په شکل کې ذکر کوي وروسته خلک بیا په مناسبت ساتي نه پیږي اوس نو دلته دا جمله معترضه ده سورت نازل شو د قیامه چې قیامت آیتونه ویل کېده نبی علیه السلام متصل ورسره ویلې تکلیف ورته مابین کې دا جمله معترضه په شکل آیتونه لا تحرک به لسانک لتعجل به دا نبی علیه السلام ته تسلی ورکړه د تحریک د شفتینو یا تحریک لسان یې منع کړو بیرته بیا د قیامت خبره شروع کیږي دا د یو جمله معترضه حیثیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د تسلی لپاره خو سورۃ قیامت شروع جبرائیل علیه السلام ویل د زر زر ورسره ویل او الته په ویلو کې د تکلیف و نو په د مابین کې دغه آیتونه راغله مغه شونډه مبارکه زر زر خوره واکه دا خو زید ته پس نه کې جمع کوم زید بیا ته په بیان باندې قدرت تر کومه بیرته بیا خبره د قیامت شروع کی دا دوه جوابه یا ربط په دغه حیثیت باندې ده مخکې د قیامت خبره ده وروسته هم د قیامت خبره ده اوس د مابین کې د بنده عمل ده چې هغه د خپل شونډې خوري په تیزی سره الله تعالی د دغه آیتو په نزول کې تنبیه ورکړي د قیامت ورځې په حال باندې د قیامت حال شروع ده په ورځ د قیامت باندې انسان ته عملنامه په لاس کې ورکول کیږي اقرا کتابک اقرا کتابک دا څه وخت ورته ویل کیږي خو په قیامت کې ورته ویل کیږي چې قرات شروع کو د ورخطای نه ریګ دي شونډې ریګ دي بدن ریګ دي نو بعض جملې ویل شي بعض پاتې کیږي الله تعالی ورته پاتې کېدن نشته د عمل بیان د په موږ باندې نن به ټول واضح کوو دنیا ته چې تا دا اخلاص کړی که د غیر اخلاص کړی په ورخطایي خلاصېدن نشته نو مخکې هم د قیامت بیان ده وروسته هم د قیامت بیان ده په دا مابین کې هم د قیامت ورځې حال ده لا تحرک به لسانک دا هغه عملنامه چې چاته په لاس ورکړی شي او هغه ته حکم وشي اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبه اوس هغه چې بیا ورخطا شي د ورخطایي نه نشي ویلی نو الله تعالی ورته شونډې زر زر مه کوره ورخطا کېږه مه دا به موږ بیانوو دا موږ جمع کړي دي او یا ربط دا ده حضرت پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته د قیامت ورځ خبر شروع ده حضرت نبی علیه السلام شونډې مبارکې زر زر خوري چې دا خبره مې ویره نشي الله تعالی تنبیه ورکړي چې قیامت په ورځ باندې د انسان چې مخکې په دنیا کې زندگی کې او یا اتیا کالو کې څومره اقوال او اعمال او افعال کړي وي زه د هغو په جمع قادر ما ټول ساتلی زه د هغو په بیان قادر یم چې الله ته زه قادر او صرف زه نه بنده ته په دغه قدرت ورکوم دا ګناه دې کړې وه انکار کړی شي وخت ورځ ځای ټول به ور یادېږي بنده ته ټول څوک ور یادوي چې په قیامت کې د دنیا خبرې ور یادوي الله تعالی په قادر ده نو په دنیا کې تا ته د دنیا قرآن څنګه نه در یادوي تلوار مه پکه
الله تعالی په دې قادر ده چې په قیامت کې د دې تا د دنیا د زندگی او یاو اتیاو کلو زندگی چې ټول اقوال او افعال او اعمال دي ساتلي دي او تا ته قدرت په درکې ته ویل شي او ته یادول شي تا ته زمانم در پیادیږي مکانم در پیادیږي ارڅ در پیادیږي چې الته د شپېتو کلو زندگی حالات ټول در پیادیږي نو اوس چې د زړه صورت در تنازلوم 3 آیات 15 آیات 10 آیات د خود په قادر يم چې تا په سینه کې جمع کم نو تلوار مکوه اخرنه خبره د دغه حدیث مبارک د ترجمه الباب سره مناسبت باب كيف كان بدء الوحي الى رسول الله صلى الله عليه وسلم په حدیث کې د بدء الوحي خبره خو نشته مطابقت څنګه ده نو وايي مطابقت واضح ده دغه حال چې پیغمبر علی السلام د شونډو مبارکو د خورولو د ژبې د حرکت نه تکلیف برداشت کوه دا اول وخت وحي کې او آخر وخت کې چې الله تعالی د په تکلیف علم هم لري به پرېګد چې ابن عباس هم لوي شي طریقه وخت پورې الله هغه وخت کې بیا د صورت نازلې چې شل کاله تکلیفونه تیر کې بیا ورته وی چې لا تحرک به لسانک خو معلومیږي وای په دغه آیاتو کې دی نبی رسول الله دی ابتدا دی وحي حالات دي په دغه مناسبت او یا مخکې موږ تاسو ویلو ترجمه الباب کې شیخ الهند رحمت الله علیه بیان د عظمت وحي ده عظمت وحي واضح ته چې دغه ځای معلومیږي هغه ده یو طرف ته اشرف المخلوقات سید الثقلین سید الکونین حضرت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه د قران دی ویلو نه تکلیف برداشت کی ځکه قران کې ثقالت موجود ده د الله کلام ده په کې عظمت موجود ده دا ورخطا کیږي د دغه معلومیږي عظمت قران او د ذمہواری اخیستلو نه چې الله د ارث ذمہواری ورته اخلي د تا په سینه کې جمع کوم درته زه د تا په ژبه باندې د قرائت قوت هم زه در کوم د تا په دماغو کې د معنام زه جمع کوم او بیا د هغې د ترجمې کولو توفیق هم زه در کوم دا چې د هر څه شي ذمه الله ورته واخیسته خپله د دغه عظمت وحي معلومیږي چې دا د مخلوق د وتلې ده خبره دا دومره عظمت لري چې رب کریم چاته قدرت ورنه کی نه تلفظ کړی شي نه معنا کړی شي نه یادول شي او د دې حدیث مبارک نه دا مستنبط شو چې قرآن عظیم شان یادول بغیر د نصرت الهی نه کیږي الله چې زما ورته واخسته نو دې ته تنبیه ده دا تر معلومه شو چې د الله تعالی د نصرت نه بغیر څوک د دغه عظیم شان کتاب یادونه په خپل کمال باندې نشي کړی او دا چې په هغه کې ثقالت موجود ده عظمت معلوم ده دا تر مستنبط کیږي او وجود ملائکه او ملاقات ملائکه او د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره دا تر معلومیږي او د وحي ابتدا حالات هم ذات تر معلوم دي چې دا د اول وخت وحي کې دا آیتونه مبارکه نازل شوې دي خدای پاک نبی علیه السلام منی کو چې ته تکلیف من برداشت کوو زه درته جمع کوم وبه قال حدثنا